دا ځای صحیح دی وینې دلته به ټیک ټاک کړو او وای صاحبه زموږ که پښې خرینې دي خو ستا بیا زړه خرین دی یا دا خوند نه کوي کټ او وای صاحبه ته چې په کوم موټر کې چکرونه وایې زه په هغه موټر کې پیازو پټاټې خرڅوم وپوهېدې دا هم خوند نه کوي کومه به ووایم اوښ او بس صحیح دی او وای مشره ستا زوی چې پر کوم سایکل سپرېږي دا سایکل ما د بولدکه څه چمن راړولی دی وپوهېدې یا دا هم خوند نه کوي بل یو او ته چې په کوم دوکان کې شنې چای برپل میټ او دا شان رانیسې دا هم زما دی او دا یوه خبره مې بله واوره ته چې په کوم دوکان کې اوړه رانیسې دا هم د انجانب دی وپوهېدې کاکا مور ویله اوړه خلاصوي چې اوړه راوړه څنګه هره ورځ اوړه خلاصېږي ها بیا یې زه په کور راوړم ما دوکاندار ته به زارۍ کوم ها هره ورځ اوړه راوړه ومې شرموونو هله کیمره مې سټارټ ده خو بنده که یاره د سټینډ ژر کښته بنده که دا کیمره ته یې خو به نه یې لیدلې ازر ښه دی چې نه مې ده لیدلې دی نه یې بیا وشرمېږم یاره ورسه دوکاندار ته زما پلار اوړه راکړل څو خلاصه